بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، دغه باغ تقریبا یو 2 کاله مخکې د قطره‌ای سیستم باندې جوړ شو، یعنې په ډریپ اریګیشن جوړ شو. نو اوس ماشاءالله د باغ که چیرې وده او نمو ته وکتل شي د عادي باغونو په نسبت ډېر زیات تفاوت لري. بوټي ډېر زیات غټ شوي دي او په دغه 2 کلنۍ عمر کې ښه کافي حاصل هم لري. او که چیرې ټول باغ ته وکتل شي بوټي تقریبا په یو سایز او یو شکل باندې دي. نو نن د باغ لیدو ته راغلي یو. دغه باغ چې دی په دوامدار شکل زموږ د تعقیب لاندې دی او کومې سپارښتنې چې ورته کېږي د باغ خاوند ماشاءالله په هره موضوع باندې پوه دی او هغوی دغه سپارښتنې ټولې پکې عملي کوي. انشاءالله چې باغ یې ډېر ښایسته نمو کوي. که چیرې دلته تاسو ته دغه د ډریپ سیستم هم در وښیو چې وګورئ هر بوټي ته 4 ډریپرې لګېدلي دي. د هر یو نه اوبه را روان دي. دغه سیستم فعال دی او په بوټو کې ښه کافي میوه ده. دلته که چیرې تاسو وګورئ دا لیمو میوه ده. میوه پکې زیاته ده، خو چون په دغه وخت کې د پاڼې او د میوې په رنګ کې داسې خاص تفاوت نه وي نو میوه پکې د لرې نه صحیح نه ښکاري. چیرې د بل بوټي ته راشو، دلته هم تاسو وګورئ ښه کافي میوه ده او ښه زیاته میوه ده پکې. او یوه خبره چې دلته باید یادونه وکړو هغه دا ده چې په ستروسو په خاندان کې خصوصا په لیموانو کې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې دغه لاندنۍ څانګې د دې قطع نه کړو، ځکه دغه لیموان چې دی زیاته میوه په همدغه لاندنیو څانګو باندې نیسي نسبت باسو څانګو ته. په لاندنۍ څانګو کې د دې میوه زیاته وي نو هغه ملګري چې لاندنۍ څانګې ترې نه قطع کوي هغوی بیا په دغه عمر کې د دې نه میوه نشي اخیستلی. خو کله چې په بوټي کې لاندنۍ څانګې پاتې نو دغه لیمو د دې توانایي لري چې په 2م کال باندې هم کافي حاصل ورکړي. ټول بوټي ته که چیرې په باغ کې وګورئ تقریبا وده او نمو یو شی ده او ښه غښتلی نمو لري. په اوبو کې د اوبو سره یو ځای غذایي مواد او سره چې دا هم د اوبو د لارې ورکول کېږي دې بوټو ته. او که چیرې باغ ته وګورو ډېر پاک او منظم ساتل شوی دی. د باغ صرف په دغه ساحو کې چیرته چې اوبو ورکول کېږي او څه عرضه ګیا راشنه کېږي نو دغه عرضه ګیا چې ده وخت په وخت کوم کارګر چې په باغ کې کار کوي د هغوی د خوا نه پاکېږي نو بوټي ته خپل اندازه غذایي مواد او سره په خپل وخت رسیږي. که چیرې دغه بوټي کې داسې د میوې ته وګورئ تقریبا هغه اټکلي ډول باندې دغه بوټي کې به شاید تر 20 یا 30 کیلو پورې میوه وي، ځکه دا میوه غټېږي. د دې لیموانو سایز ډېر زیات دی، غټ دی، تقریبا 15